محترم اوریدونکو ستاسو پام راړو د الحاج مولوي عبدالهادي حماد صاحب یو اصلاحي بیان ته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. صدق الله العلي العظيم. ورونو مؤمنانو، حقیقت دا دی چې هغه وخت معلومېدلی سي چې کله بد یو څوک وویني. حقیقت او حق هغه وخت معلومېدلی سي چې څوک باطل وویني. په همدې وجه باندې د الله عز وجل لوی حکمت دی چې په کومه ورځ باندې حق پیدا سي، د حق د پیدا کېدلو سره جوخت باطل هم پیدا سي. حق چې یو چیرې سر ښکاره کي، باطل هم سر ښکاره کي، مقابله ورسره شروع کي. کله چې الله تبارک وتعالی د ټول بشریت لومړی پلار آدم علیه السلام پیدا کی، د ده د ژوند سره جوخت دستی ابلیس ورسره مخالف پیدا سو. ابلیس د هغې ورځې څخه د آدم علیه السلام سره مقابله شروع کړه. د هغې ورځې څخه کوششونه شروع کړل چې د آدم علیه السلام طریقه او د ده لار دا بدله کی، یو بلې خواته یې واستوي. د هغې ورځې څخه دا مقابله را شروع ده تر ننه. حق پیدا کیږي، باطل ورسره پیدا کیږي. دا چې د اسلام تر مبارک دین مخکې څومره انبیا علیهم السلام راغلي دي، او د انبیاو علیهم السلام په مقابل کې باطل پرستان څومره راپاڅېدلي او ورسره په مقابله اخته سوي دي، دا یو اوږده خبره ده. لو خبره دا ده چې کم غم او درد موږ او تاسو ته متوجه دی، د دې غم او درد فکر پکار دی. باطل چې پر ما او تا باندې حمله کړې ده، باطل چې ما او تا د دنیا او د آخرت سخت تاوانیان جوړوي، د دې فکر پکار دی. د انسانانو د ګمراه کولو لپاره لکه شیطان چې مخالف جوړ دی، لکه شیطان چې کوشش کوي، په انسانانو کې هم دغسې انسي شیطانان سته چې هغه انسانان ګمراه کوي. مسلمانانو ته چې الله تبارک وتعالی د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې ترقي ورکړه او د اسلام مبارک دین مسلمانانو ته رالی، کامل دین، تر ټولو دینونو بهترین دین. شیطان ته دا خبره ډیره ګرانه وه. شیطان داسې ښایسته دین نسوی زغملی. شیطان هم کوشش شروع کی، او ځینې انساني شیطانان چې په انسانانو کې موجود و، هغو هم کوششونه شروع کړل د دې دپاره چې دا دین بدنامه کی، د دې دپاره چې دا خلک د دین څخه لرې کی، د دې دپاره چې خپل باطل دین و مسلمانانو ته راوړي. په دې خلکو کې تر ټولو وتلي شیطانان یهود او نصارا وه. د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې مقابله کول. اول خو یې جنګونه شروع کړل، په جنګو کې الله ماته ورنصیب کړل. بیا یې شیطانتونه شروع کړل، عجیبه دسیسې یې شروع کړلې، مسلمانان یې په جنګو سره اخته کول. دا د صحابهو په زمانه کې، د تابعینو په زمانه کې. وروسته بیا چې دوی یو څه ساه واخیستل، بیا یې جنګونه شروع کړل. دا یهودیانو او دا نصرانیانو پوره 200 کاله د مسلمانانو سره جنګونه وکړل. دغه 200 صلیبي جنګونه دا په ټوله دنیا کې مشهور دي. د ټولې دنیا خلک په خبر دي، صلیبیان هم په خبر دي، یهودیان هم په خبر دي، مسلمانان هم په خبر دي
چې دغه صلیبیانو دغه یهودو نصاراو د مسلمانانو د له منځه وړلو لپاره، د مسلمانانو د تباه کولو لپاره، د اسلام دین د ختمولو لپاره پوره 200 کاله په تورو او په غشو په زغرو جنګونه وکړل. دا چې مسلمانان په خپل دین کې پیاوړي وه، په دې 200 کلونو کې صلیبیانو ته دغسې سترې سترې ماتې ورکړلې. په دې 200 کلونو کې دا صلیبیان، یهودیان او نصارا ونه کولی سوای چې 21 مسلمانانو ته ورمخکې سي، بلکې هر کال، هره پیړۍ، هره لسیزه یې نوي نوي ښارونه د هم د لاسه ورکول. مسلمانان به نور هم په خپل دین کې مضبوط کېدل. 200 کاله یې ستړیا وګاللې، ډېر کلونه دي. آخر خپله د صلیبیانو دا یقین سو چې اسلام حق دین دی، دا موږ له منځه نه سو وړلی. مسلمانان د حق دین پیروان دي، مسلمانان موږ د دنیا نه سو وړلی. نو څه کول پکار دي؟ پر دې کار باندې بیا د دې یهودیانو، نصرانیانو علما کښېنستل. یو بل ډول جنګ یې شروع کړي د مسلمانانو سره. د تورې جنګ په دې کې خو ناکامه سوه، د توپ او د ټانک جنګ په دې کې خو ناکامه سوه. یو بل ډول جنګ یې شروع کړي چې هغه پټ جنګ دی، هغه جنګ په سترګو نه لیدل کېږي. هغه یو داسې جنګ دی چې د مسلمانانو څخه دین وړي، مسلمانان کافران جوړوي، د مسلمانانو سیمه نیسي، مګر ظاهرا نه د ټک غږ اورېدل کېږي، نه د تورې ټپ لیدل کېږي، او نه څه د فوج او د لشکر درکې. دا جنگ د مسلمانانو سره چې دی شروع کړي، دې جنگ ته فکري جنگ وایي. دا د فکري جنگ هدف دا دی، دی دې نتیجې ته ورسېدل چې تر څو د اسلام د دې مسلمانانو سره وي، دا پر دوی پولادي کلا ده. تر هغه مهاله پورې موږ قطعا کامیابه کېدلی نسو، تر څو چې دا پولادي کلا پر دوی راګرځېدلي، تر څو چې دا مسلمانان په کلکه مسلمانان وي، تر هغه مهاله پورې موږ کامیابي نسو ګټلی. زموږ دپاره اول شی دا پکار دی چې موږ مسلمانان د اسلام لرې کو، موږ مسلمانان د پیغمبر علیه السلام د صحیح اطاعت څخه لرې کو، د مسلمانانو په منځو کې داسې کارونه رواج کو چې دی هم زموږ په ډول سي. دی داسې جوړ کو چې په خوله مسلمان ځان ته وایي، نور نه شکل د مسلمان وي، نه عمل د مسلمان وي، نه کړنې او کردار د مسلمان وي. داسې شیان چې مو ځینې جوړ کړل، د دې څه پولادي کلا ختمه سوه. بیا تاسو کولی سي هر ښار ونیسئ، هر ملک ونیسئ، څه چې مو زړه غواړي هغه کولی سي. اوس چې مسلمانان دومره قوي دي، دا خو په دې وجه باندې چې پر دوی باندې د اسلام پولادي کلا راګرځېدلې ده. دا خو په دې وجه دوی مضبوط دي چې مسلمانان دي، د حق دین پیروان دي، د الله عز وجل نصرت ورسره دی، د الله رحم دی ور باندې. تاسو یې ور دی د دینه جلا کړي، تاسو یې ور دی بېدینان جوړ کړي، د الله رحم به بند سي، د الله نصرت به بند سي. بیا نو د جنګ هم ضرورت نشته، دی خپله ستاسو ما تحت اثر کړي. د دې دپاره دوی څو کارونه وکړل. ګوره دا د چم او د فریب جنګ دی، دا د فکر جنګ دی. مخکې م یادونه وکړل چې په دې کې د توپ او د ټانک او د فوج او د لشکرو جنگ نه دی، دا و مسلمانانو ته دننه داسې د فریب او د چل جنګ ورې لکول دي چې مسلمانان په خپله خوښه باندې خپلې سیمې خلکو ته پرېږدي، په خپله خوښه باندې د دینه څخه ایښت. اول کار یې دا وکړي چې د مسلمانانو په منځو کې خپل خلک ایله کړل. دغه خلک دوی جوړ کړل، د خپلو سیمو څخه یهودیان او نصرانیان خلک راواخیستل، د مسلمانانو علوم یې په زده کړل، عالمان یې جوړ کړل، او داسې عالمان یې جوړ کړل چې ظاهرا به یې تر خلکو زیات عبادت هم کوي، تر خلکو به ډېر معلومات هم ورسره و، او دا یې د مسلمانانو په ټولیو باندې ننه ایستل. مسلمانانو ته اول دا فکر ورکړي چې ای خلکو، تاسو یې ور لږ پوه سئ، دین او عقیده جلا شی ده، حکومت او سیاست جلا شی دی. تاسو کچیری دین کوي، که باچا دین کوي، که مسلمان عام سړی کوي، که وزیر کوي، که قومندان کوي، خدای دې وکړي چې ټوله شپه به د تهجد لمونځ نه کوي. تاسو دا مذهب او حکومت سره جلا کړي چې ترقي وکړي، کامیابي وکړي. د مذهب مخه خو څوک ستاسو نه نیسي. نو په دې لحاظ باندې دی دا فکر چې د مسلمانانو په منځو کې ایله کړي،
نو خود یو اندازه پیروان پیدا کړل. داسې حکومتونه پیدا شول چې هغه حکومت او دیانت سره جلا کړل او حکومت سیکولر یعنی پر مذهب نه ولاړ. داسې حکومت اعلان کی آزاد حکومت، هر څوک چې هر څه غواړي هغه دې کوي، هر سړی پوسه خپله تقوا پوسه که څوک تقوا کوي که بېدیني کوي. اول شی پر مسلمانانو دغه وتاپي دا په چلو په فریب باندې. دلته د شیطان کومکونه هم ورسره دي، هغه جني د پیري شیطان او دلته د انساني شیطانان ورلا کړل. حال دا چې حکومت څه معنا؟ حکومت هغه کسان کوي چې هغه د الله د لوري څخه د مځکې لپاره خلیفه وي. مځکه الله پیدا کړې ده، انسانان الله پیدا کړي دي، الله رزق ورکړی دی، د الله قانون به پکښې تطبیقیږي او دا قانون به مسلمانان عملي کوي، تطبیقوي به. چې کله د الله قانون عملي کړي همدا حکومت شنو. ټول امور ټول اصول د شریعت په فضا کې کیږي. اول کار ادا وکړي. او دوهم کار چې هم د دې کار سره کومک و هغه دا چې ځینې داسې علوم چې هغه پر مذهب نه ولاړ دا یې په دې کې رواج کړل. عصري علوم یې په خلکو باندې زده کړل چې هغه به د دین سره هېڅ تعلق نه درلودی. په مسلمانانو کې داسې کسان پیدا شول په دې عصري علومو کې به ډېر وتلي معلومات لاسته راوړل مګر لمونځ به نه وایي زده. دا کار یې په خلکو کې عام کړي. ګوره دا شیطانت و فساد دی. داسې نه چې مسلمانانو عصري علوم نه ویل. د دې تر دغه جنګه تر دغه فساده چې دوی عصري علوم لا مذهب علوم په مسلمانانو کې عاموي او دیني علوم نه عملي کوي، تر دغه مهاله پورې د اسلام په تاریخ کې په تمامو مدارسو کې عصري علوم هم دیني علوم ویل کېدل. ټول علما به په هندسه هم خبر و، په ریاضي به هم خبر و، په طبابت به هم خبر و، په حکمت به هم خبر و، په جغرافیه به هم خبر و، په ریاضیاتو به هم خبر و. دا کار دی وکړي، دا چاق یې راوستی. دا بل کار وکړي. او بل کار دا وکړي چې د مسلمانانو په منځ کې یو داسې فکر نشر کړي چې دغه عصري علوم جلا شی دي، دیني علوم جلا شی دي. که چیرې ته دیني علوم زده کوې تا ته به یو عالم ویل کېږي، او که ته عصري علوم زده کوې تا ته به یو ډاکټر او انجینر ویل کېږي. دا د دې بل فساد او دا کار کې کامیابه سوي دي. ځکه تاسو په اسلامي هیوادو کې وګورئ هلته په سلګونو انجینران پیدا کړي، ډاکټران به پیدا کړي، لمونځ به نه زده، د لمانځه مسایل یې به نه زده. او د دې کار تر څنګ یو دم بل کار دا وکړي چې ښه دا مو د دیني علومو علما سوه، دا مو د عصري علومو علما سوه. د عصري علومو علما خو مو هغه دي کارونه وکړل. ګوره د تعمیر نقشه در جوړوي، هغه چې ډاکټر سو ګوره د مریضۍ علاج درکوي. مولوي صاحب نو څه درکوي؟ او مولوي صاحب خو فقط او فقط پر تا باندې ژوند ترخي. او مولوي صاحب خو فقط دا وایي چې 5 وخته به لمانځه ته راځې، په زوره به نه خاندې او ویښتان به جوړوې او ژیره به څنګه کوې، کالي به څنګه اغوندې. دا مولوي صاحب خو پر تا دونه تنګیانې راولي چې د ژونده دې تنګوي، د ژونده دې بېزاره کوي. دا فکر یو خلکو ته ورکړي چې د عصري علومو وخواته خلک تشویقول او عصري علوم د دیني علومو څخه خلاصول، پر علماو باندې خلک بدګمانه کول او خلکو ته دا فکر ورکول چې دیني علوم که ته په اولادو زده کړې دا تا ته شی نه درکوي. باسه داسې عصري علوم ورباندې زده کړه چې سبا دې زوی ډاکټر سي، سبا دې زوی انجینر سي، سبا دې زوی فیلسوف سي، چې تا وسا کړي، صنعت درته راوړي، ګټه درته راوړي، ملک در جوړ کړي. ملا به نو څه وکړي؟ ملا خو ټانک نسي جوړولی، ملا خو طیاره نسي جوړولی، ملا خو تعمیر نسي جوړولی. ګوره دا د دې منافقت ما یادونه درته وکړل چې 200 کاله د تورې جنګونه وکړل. آخر دې نتیجې ته ورسېدل چې تر څو مسلمانان د دین خلاص نه کړي. او بل کار یې دا وکړي چې د مسلمانانو په منځو کې خپل فرهنګ دود کړي، خپل رواج، د دې خپل فرهنګ، د دې خپل کلتور دا یې څنګه رواج کړي. مطبوعات یې شروع کړل، اخبارونه یې چاپول، مجلې یې چاپولې په خپلو کفري هیوادو کې په ډېر مصرف باندې. بیا به مسلمانانو ته رااستول، راډیوګانې یې شروع کړلې، تلویزیونونه یې شروع کړل او د انټرنیټ ویبپاڼې یې شروع کړلې. دا د دې ټولو خولې مسلمانانو ته رایله کړلې. دا مسلمانان ساده لوحه خلک او ځینې بې مطالعې خلک، خصوصا نوي ځوانان، هغو چې به دا حال وکاتي، د دې رنګو ته به یې وکتل، د دې شکلو ته به یې وکتل، او هلته به یې په خپلو تبلیغاتو کې زیات درواغ هم ویل چې موږ داسې هوسا ژوند لرو، داسې لرو، داسې لرو. مسلمانانو چې تاسو د اسلام په دین کې کلک ولاړ یاست، تاسو نو څه کړي دي؟ موږ خو داسې آبادۍ جوړې کړي دي، ودانۍ مو جوړې کړي دي او داسې مختلف ډول کارونه مو کړي دي. مسلمانانو یو دم
د دې فرهنګ ته ور واوښتل. بس دا شی انتخاب کی چې شایسته هغه سړی دی چې د کافرانو شکل یې جوړ کړي، شایسته هغه سړی دی چې د کافرانو رواج یې راوړي. ځوانان مو یو دم ور واوښتل و دې ته کالي یې د دې په شکل جوړول. تاسو یوازې خپل افغانستان ته مو ګورئ، نورې دنیا ته ولاړ شئ، په کر دنیا کې دغه د پیغمبر علیه السلام لباس نشته. عربي ځینې هیوادو کې چې هغه یې سمبولیک کي، ډېر عربي هیوادونه هم داسې دي، ټول یکټایي پتلون د دې چې څنګه کلتور دی هغسې کي، د دې چې څنګه رواج دی، سرونه هغسې جوړي، ژیرې هغسې جوړي، کورونه هغسې جوړي، جامې هغسې جوړي. ګوره مسلمانان خو دا 1000 کاله داسې نه وه. مسلمانانو خو خپل لباس درلودی، مسلمانانو خپل شکل درلودی، مسلمانانو خپل کلتور درلودی، مسلمانانو خپل عنعنات درلوده، مسلمانانو خپل دین او عقیده درلوده. دا اوس څه پېښه وسوه چې د کفارو او عقیدو او رواجو ته یو دم خلک ور واوښتل. عجیبه دا ده چې ته د کفارو شکل ته ښایست وایې، زما شکل ته بدرنګي وایې. ولې؟ دا فیصله تا په کم دلیل باندې کړې ده؟ که چیرې یو څوک ژیره او لنګوټه ولري دا به بدرنګ، یو څوک که بې ژیرې او بې لنګوټې سي د کفارو په شکل باندې ځان جوړ کړي، دا نو ښایسته دی. د دې دپاره ته څه دلیل لرې؟ فقط او فقط چې کفار یې کوي، په دې خاطر باندې ته هغه شی بولې. ګورئ، که دغه کافران نن ژیرې شروع کړي، دا زموږ ځوانان به وویني، بیا به ګرده ژیر په ژیرو والا ځانونه جوړ کړي. ولې کافران په دې وتوانېدله چې زموږ په منځ کې دا خپل کلتور او کلچر داسې عام کړي؟ ورمایه ده ونه وکړل چې دا د دې یو پټ جنګ دی. مطبوعاتو خولې یې در باندې راخلاصې کړلې، راډیوګانې یې راخلاصې کړلې، ویبپاڼې یې راخلاصې کړلې، او تلویزیونونه یې راخلاص کړل، مجلې او اخبارونه یې راخلاص کړل. تاسو وګورئ په دنیا کې به چیرې یو نړیواله راډیو پیدا کړي چې هغه دې په یو اسلامي هیواد کې وي او ټولې دنیا ته دې نشرات کړي. راویښه یاست یوه داسې راډیو چې هغه نشرات کړي د ټولې دنیا مسلمانانو ته، او د ټولې دنیا د مسلمانانو په ژبو باندې کمه ده، او د کفارو ټولې مشهور راډیوګانې د کفارو په ملک کې دي. کفار پیسې ورکوي، کفار یې مصرف کوي، په میلیاردونو ډالر ورباندې مصرف کوي. یوه راډیو یې جوړه کړې ده، د دنیا په هر ملک کې ټرانسمیټر ورته ایښی دي، په هر ملک په هر ښار کې خبریال ورته ټاکلی دي، فوق العاده معاش ورکوي. تعجب نه دی چې راډیو د ده په ملک کې پیسې دی ورکوي او مصرفونه دی ورباندې کوي، او دی د ستا د دین او ستا د عقیدې په ګټه خبره باندې وکړي. ته ولې داسې لیونتوب کوې؟ د عقل کله منې؟ نو دوهم کار دا دی چې د مطبوعاتو خولې یې مسلمانانو ته راخلاص کړي، مسلمانان یې ټول په خپل واک کې اخیستي. بس نو چې چا په تلویزیون کې یو شی ولیدي، سبا ځوانان ګرد هغه لباس کوي. سبا که په تلویزیون کې یو نوې کرتۍ چا اغوستې وه، ګرده ځوانان هغه اغوندي. سبا که د ژیرې یو سټایل په تلویزیون کې یو کافر کړی و، ځوانان ګرده په هغه پسې روان دي، که یو ډول بوټ په پښو کړی و، تا خو د هغه څه د ګرده په خبر دي. دا خو څه نوې خبره نه، دا د کفارو بل عمل دی چې د مسلمانانو په منځو کې کړی دي. خپل کلچر مسلمانانو ته راوړل، مطبوعات شروع کول، او د هغه ترڅنګ په مسلمانانو کې د عقیدې او د سیاست تر مابین جلاوالی، او مسلمانانو کې سیکولر فکر پیدا کول. او بله خبره دا ده چې دی بیا ډېر کوشش کړی دی په دنیا کې چې هر څومرې وتلي علما راغلي دي، دا یې ټول بدنامه کړي دي. دا د یو بل رضالت دی. په نړیواله سطحه چې کوم علما معروف راغلي دي، مشهور راغلي دي، پر دې ټولو باندې داغونه لګولي دي، د دې دپاره چې دا خلک پر دې پخوانیو علماو باندې بدګمانه کړي، د دې دپاره چې دا خلک بدګمانه سي. بس مستقل خلک یې روزلي دي، د خلکو په منځو کې وایي پلانکی کار دا وسو، پلانکی دا وسو، پلانکی دا وسو. ساده لوحه خلک یې مني. حتی د مسلمانانو په ښارو کې دننه چې کوم علما دي، دا هم نه پرېږدي چې بدنامه یې کړي. تاسو وګورئ په ټولو ښارو کې هر عالم چې په خلکو دین زده کړی دی، هر عالم چې د ټولنې مشکلات او په ټولنه کې د شریعت په رڼا کې ژوند څنګه پکار دی، دا یې په زده کړی دی، هغه عالم به خامخا په یو تور نه یو تور بدنامه وي. په ګرد په یوه ښار کې نشي راښولی چې یو عالم داسې وي چې خلکو ته د خلکو د اصلاح لپاره دومره کارونه کړي، او دی دې په یو ټاپه نه یو ټاپه لړل سوی. داسې عالم به هېڅ چیرې پیدا نه کړي. دا د کفارو دسیسه ده. مطبوعات یې دغه دي
ما یادونه درته وکړل چې ټول یې په خپل اختیار کې اخیستي دي. اسلامي مطبوعات خو په نړیواله سطحه نسته، که په ولسي سطحه یا د یو ښار په سطحه یا د یو ملک په سطحه پیدا سي هغه بیا دوی بدنامه کوي. هره یوه اسلامي راډیو چې تاسو ووینئ چې هغه یوازې د اسلام دپاره هغه به خامخا په یو ټاپر نه په یو ټاپه لړل سوي، یو مهر به ورباندې لګېدلی. یادونه مې وکړه چې په دنیا کې هیڅ یوه راډیو او داسې نسته چې د ټولې دنیا مسلمانانو ته دي، د ټولې دنیا په ژبو، د ټولو مسلمانانو په ژبو نشرات وکړي، دا نسته. که سته هغه ټول د کفارو دي. او که چیرې په یو ښار یو ملک کې وي یوه راډیو پیدا سوي هغه به بیا خامخا بدنامه سوي، او که علما وي هغه به بدنامه سوي. دا د کفارو هغه فکري جنګ دی. او همدا ډول د مسلمانانو په منځو کې دا د جغرافیې علم او د جغرافیې یا د اسلامي هیوادو په منځ کې سرحد ټاکل دا هم د کفارو بله دسیسه ده. اسلام سرحد نه لري. د ټولې دنیا اسلامي هیوادونه دا ورونه دي، که په مشرق کې دي، که په مغرب کې دي، که په جنوب کې دي، که په شمال کې دي، هر چیرې چې دي دا ټول سره ورونه دي. د دې په منځ کې سرحد نسته. دا سرحد د دې په منځ کې پیدا کول او هر چیرې چې اسلامي هیوادونه په منځ سره پراته دي دوی به خامخا یو د بل سره په جنګ اخته وي. خامخا به دوی د یو شیطانت لیکه پکښې کش کړي چې دا دوه ملتونه مسلمانان سره وجنګېږي. یو وایي دا زما خاوره ده، بل وایي دا زما خاوره ده. مسلمانان ګرده په ویش سره ګډ دي. دا د کفارو بل شیطانت دی چې کړی دی. او بل شیطانت ادا دی چې د خلکو په منځو کې د ښځې د ازادۍ او د ښځې د حقوقو خبره یې راپورته کړې ده. اسلام چې ښځې ته څومره حق ورکړی دی هیڅ دین هغومره حق نه دی ورکړی. تاسو فکر وکړئ، هره ښځه د پیدایښت څخه د بلوغ تر وخته پورې جامه، نفقه، هر څه پر پلار دي. پر پلار یې نفقه لازمه ده. تر بلوغ وروسته بیا یې پر خاوند نفقه لازمه ده. کله چې اولادونه غټان سي پر اولادو یې نفقه لازمه ده. یعنې د پیدایښت تر مرګه پورې ښځه د خپل ټولو ضرورتونو څخه خلاصه ده. جامه یې پر بل ده، نفقه یې پر بل ده، دوا یې پر بل ده، د اوسېدو کور یې پر بل دی. هیڅ د دې دپاره اړتیا نشته چې دا دې پیسې وګټي، مزدوري دې وکړي، د ځان کالي دې رانیسي، د ځان خواړه دې رانیسي، د ځان کور دې رانیسي. ټوله نفقه یې اسلام پر نورو کړې ده. او اسلام و دې ښځې ته دا حق ورکړی دی چې یوه ښځه مسلمانه جوړه سي، عابده جوړه سي. او دا چې خلک وایي دا مسلمانان، دا کفار وایي مسلمانان ښځې وهي وټکوي، دا خو د خلکو شخصي ګناه ده. یو څوک حق نه لري چې یو ښځه ووایي. البته هغه ښځه چې فاحشه وي، د اسلام حدود نه مني، د هغه دپاره هم شریعت څومره په منظم ډول باندې د هدایت لارې ښولې دي. اول نصیحت ورته وکړه. ګوره دا نصیحت چې ته ورته کوې، ته چې دا بده بولې، بده په دې نه ده چې تا ته یې ډوډۍ نه ده در پخ کړې، بده په دې نه ده چې تا ته یې کالي نه دي در پرېولي، بده په دې نه ده چې تا ته یې سرای نه دی در جارو کړي. دا خو ته شخصي ظلم ورباندې کوې، دا خو ته حق نه ورباندې لرې. که دا ناشیزه وه، د شریعت اصول یې نه منل، نو بیا اول نصیحت ورته وکړه. که په هغه اصلاح نشي بیا ځای ځینې جلا که ځینې خوابدي شه. حتی وایي دغه خپله خوابتیا به لا پټه ساتي، د فامیل نور غړي مه په خبره وه، ځکه دا مې روحي ضربه ده. که په هغه باندې اصلاح نشي نو بیا وایي یو اندازه وهل ورکړه، دومره قدر وهل چې پر بدن یې ټپ پیدا نشي او اډ یې مات نشي، پر سر و مخ باندې به وهل نه وي. که په هغه هم اصلاح نشي بیا به نو ستا د کورنۍ او د دې ښځې د کورنۍ یوه جرګګۍ جوړه کړه چې هغه په منځ کې نصیحت ورته وکړي. ګوره اسلام څومره حقوق ورکړي دي. نو داسې حق دا به د اسلام، دا به د ښځې لپاره ښه حق وي. او که به دا حق وي چې ښځه هم سهار تر ماښامه ورک کړي، ګرده ورځ مزدوري کوي، دکانداري کوي، په یو ځای کې مزدوري، په یو کارخانه کې مزدوري، موټر شیي کوي. په د خارجي هېوادو کې شته ښځې موټر شیي کوي، موټران مینځي، دکانونه کوي، سړکان جارو کوي او خښتې چلوي. دا په ټولو کفري هېوادو کې شته. مسلمانانو په ملک کې نشته. کله تاسو په د افغانستان کې یوه ښځه لیدلې ده چې هغه دې خښتې چلوي، په ګاډۍ دې کار کوي، په کولنګ دې کار کوي، لو دې کوي، کله داسې شته؟ نو اسلام پوره حق ورکړی دی، مګر دوی د ښځو د حق یا د ښځو د حقوقو اواز پورته کړی دی. مطلب یې دا دی چې ښځې راوباسي او د ښځو د نارینهو تر مابینځ هغه عفت و حیا واخیستل سي، او نارینه د دین پر ځای باندې په عیاشي باندې عادت سي، او د عقیدې او د دین خرابوالی یې راسي، بس بر نو دوی آزاد دي. دا مخکې چې ما څه یادونه وکړه د څه کارو نومونه مې یاد کړل، دا کارونه چې کفارو وکړل، په دې کارو کې کفار کامیابه شول. آخر اوس داسې حالت ته راغلی دي چې مسلمانان هر چیرې خپل لباس، دا کفري لباس کې ځوانان هر چیرې چې تاسو وګورئ د مسلمانانو په منځو کې
هغه د کفارو کلتور او کلچر عام دی. هر چیرې مسلمانان اسلامي هیوادونه د ښځو د ازادۍ خبره منلې ده، د ښځو د نورو ګډ تعلیم یې منلی دی، دیانت او سیاست یې سره جلا کړی دی. د دې چې څه هدایات دي دا یې عملي کړي دي، نو نتیجه یې هم دا سوې ده. نتیجه یې هم دا سوې ده چې په دنیا کې یو داسې اسلامي هیواد نشته چې کفار دې په 24 ساعته کې نیولی نشي. داسې یو اسلامي هیواد نشته چې کفار دې و هر کور ته ورتللی نشي، و هر مسجد ته ورتللی نشي، و هرې مدرسې ته ورتللی نشي، هر څوک دې راکشولی نشي. دا نتیجه شوه. یادونه مې وکړه چې 200 کاله کفارو جنګ وکړي. په دې 200 کلنه صلیبي جګړو یا جنګو باندې ټوله دنیا خبره ده. ناکامي یو لویشت مخته نه سوی تللی. د یو مسلمان توهین یې نه سوی کولی، د یو مسلمان وینې یې نه سوی تویولی، یو مسجد یې نه سوی نړولی. کله چې دا نتیجې ته ورسېدله چې اسلام چې د مسلمانانو سره وي زموږ کامیابي نشته، نو دغه لارې یې اختیار کړلې. خلک یې د دینه څخه لرې کړل او خلک یې دوکه کړل، نو اخر و دې نتیجې ته ورسېدل. څوک داسې شته چې هغه ووایي چې کافر زما کور ته زما بې اجازې نشي راتللی؟ په ټوله دنیا کې داسې یو څوک شته چې هغه دې ووایي چې کافر که مسجد ته ورتلل ونه غواړي، ستا کور ته درتلل ونه غواړي، د نارینه او د ښځې عزت لوټول نه غواړي؟ څوک ویلی شي چې دا نشته؟ نو دا تاوان خو مو کړی دی. اوس هم وخت د چارې دی، راسئ حق دین په صحیح ډول باندې عملي کو، د کفارو کلتور او کلچر وروغورځو، خپل کلتور رامخکې کو. ګوره د کفارو یوه بله دسیسه هم دا ده، مسلمانانو ته وایي وایي تاسو باید خپل ادب، فرهنګ او کلتور رانوی کړي. ګوره زموږ خلک څومره ساده دي، خو ښه خبره ده. زما فرهنګ، زما کلتور، دا خو زما حق دی، دا خو زما د پخوانیو د تراثو څخه یو سلسله ده، دا خو زه کوم. مګر دی دا نه ورته وایي چې دا ستا پخواني مشران په ژیرو لنګوټو کې د دین په عقیده کې راغلي وه، ته هم هغسې راسه. دی ځي وایي تر اسلام مخکې چې تا د بوتانو عبادت کاوی، هغه مجسمې ونازوه. تر اسلام مخکې تا نوروز لمانځي، هغه ولمانځه. هغه شیان راپورته کوي د کلتور په نامه باندې. تاسو وګورئ زموږ د ادب او د فرهنګ ټیکهداران ټول عمر نارې وي د ادب او د کلتور او د کلچر. تاسو یو ورځ ولیدله چې یو چا وویل چې نن په پلانکي ځای کې غونډه ده، ادیبان، فرهنګیان، شاعران دا ټول سره راجمع سوي دي، لنګوټې ورځ لمانځي. ځکه دا زموږ کلتور او عنعنه ده. داسې به مو نه یې لیدلي، داسې به مو نه یې لیدلي چې نن په پلانکي ښار کې زموږ د افغانانو، د شاعرانو، ادیبانو، فرهنګیانو یوه غونډه ده. ولې؟ زموږ یو کلتور لمانځي. زموږ کلتور څه شي؟ هغه ژیره ده. زموږ پخواني مشران په ټوله په ژیرو کې وه، او دا به چا نه وي لیدلي چې یو چیرې ادیبانو، فرهنګیان راجمع سوي دي. وایي راځئ نن موږ د میلمه پالنې ورځ لمانځو. افغانان خو میلمه پاله وه، افغانان خو بهادور وه، نن د جهاد ورځ لمانځي. دا کم مثبت عنعنات چې د افغانانو دي، دا به تاسو چیرې یو هم وانورئ، بلکې ټول هغه شیان دي. شعرونه ویل کېږي، هغه د کفر الفاظ پکښې. د نوروز ورځ لمانځل کېږي، فلان لمانځل کېږي، فلان لمانځل کېږي. دا د کفارو دسیسه ده. راسئ د هغه کلتور ولمانځو، راسئ د هغه خپل عنعنات او خپل تراث دا ټول راپورته کړو، البته په شرعي چوکاټ کې. د علماو د بدنامۍ لاس واخلو، مدرسو د کرک په سترګه نه ګورو، د کفارو کلتور پرېږدو، خپل کلتور را ژوندی کو، شریعت ته په اصلاح او په حق عقیده ودرېږو، بس بلکل موږ خپله د ځانه پرایو. د کفارو لاس نور موږ منځ ته نشي راتللی. دا ازادي ده. وخت مختصر دی. د خبرې مطلب مې دا دی چې د کفارو یو پټ جنګ زموږ سره شروع دی. دا د تورو جنګ یې مه ښیه، دا پټ جنګ در ښیم چې هغه ډېر خطرناکه دی. کفار د مسلمانانو منځو ته ننوتلي دي، یو مسلمان به در سره کښېني، هغه به داسې خبرې در سره کوي چې ستا د دین خبرې به در ردي. یو ځوان ته چې کښېنې دا ژیره دې داسې کړې ده، دا ولې؟ وایي ته پرېږدم لیانو تاسو خو ولاکه یا ټانک جوړ کړی دی یا ټوپک جوړ کړی، دا ژغخریلو هم ټانک جوړ کړی دی، مې ټوپک جوړ کړی. ګور څنګه خبرې دي؟ دا د کفارو هغه فکري نفوذ دی چې زموږ په منځ کې پیدا کړی دی. راسئ د الله په خاطر باندې خپل ځانونه نه تباه کوو، خپل عزت به نه لوټو، خپل ازادي به نه لوټو او خپل دین به نه لوټو. کفارو او دشمنانو ته به د کامیابۍ لاره نه ورخلاصو. دا هر څه په هغه کې کېدلی سي چې موږ کلک ودرېږو او د خپل دین په تمامه معنا عملي کړو. د کفارو هر څه ور پرېږدو، بېرته پر موږ باندې هغه پولادي د اسلام کلا راوګرځېدل. د کفارو لاسونه بند شو. الله دې موږ او تاسو ته توفیق را نصیب کړي. وما توفیقنا الا بالله علیه توکلنا
وإليه ننيب.